السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ یاست. نن راځو د اکسل پروګرام شروع باندې پیل کوو تر څو د اکسل پروګرام کې مخته ولاړ سو. هغه کسان چې غواړي د اکسل پروګرام زده کړي کولی شي زموږ سره د A څخه تر Z پورې ټول اکسل پروګرام په 2 هفتې کې راسره ووایاست. اکسل پروګرام اول غواړو چې اکسل پروګرام تعریف کړو. اکسل پروګرام چې دی د مایکروسافټ کمپنۍ یو له هغو پروګرامونو څخه دی چې په هغه کې موږ کولی شو چې لیستونه جوړ کړو، په هغه کې موږ کولی شو چې پاراګرافونه جوړ کړو، په هغه کې کولی شو چې رسمي لیکنې ور اضافه کړو تر څو موږ هغه بیا په مهمو ځایو کې استعمال کړو، او په دې کې موږ کولی شو چې کوچنی ډیټابیس هم جوړ کړو. راځو اکسل پروګرام د راخلاصولو لارې چارې چې موږ تېر پلا د ورډ پروګرام کې مو ویلي، خو خیر بیا هم تکراروو. د اکسل پروګرام د راخلاصولو دپاره موږ 5 طریقې لرو چې لومړنۍ طریقه یې د سټارټ منیو د لارې آل پروګرام په وینډوز 7 کې آل پروګرام ته ورځو. پین ټو سټارټ ښه، اوس راځم سټارټ منیو ته. سټارټ منیو کې ګوره موږ ته دا اوله طریقه سوه. دومه طریقه یې کولی شئ د سرچ د لارې فقط ما د اکسل نوشته کې EXCEL MS اکسل. ګوره موږ ته اکسل پروګرام ته پیدا کړئ چې موږ اکسل 2014 ته کېدو. بله طریقه یې خپله د هغه ځای څخه موږ چې راخلاصوو یې دې ته هم دا خپله هم یوه طریقه ده چې موږ د دې ځای څخه راخلاص کړو. او بله طریقه یې چې زموږ خپله دلته دی په ټول بار کې راته اکسل پروګرام راته پین دی، کولی شو هغه ځای څخه هم راخلاص کړو. او یوه بله طریقه هم چې موږ کولی شو چپه کلیک وکړو. چپه کلیک وکولو سره کولی شو چې نوې صفحه راخلاصه کړو. د نوې صفحې د چی صفحه غواړئ چې راخلاصه کړي. زه ورځم د اکسل پروګرام مایکروسافټ اکسل. که دلته ونه لرو کولی شو شارټکټ یې جوړ کړو په خپله خوښه باندې. نو اوس مایکروسافټ اکسل دی او ما کلیک وکړو او دلته پر صفحه راته ویږدو. راځم اکسل پروګرام چې لومړی راخلاص کړي. اکسل پروګرام داسې یو انټرفیس لري چې موږ کولی شو د هغه څخه کومو ځینې صفحې چې موږ خپله راخلاص کړي دي، کار پکې کړی دي، هغه صفحې د دې ځای څخه راخلاص کړو. یا هغه صفحې چې موږ دلته جوړې صفحې شته کولی شو چې هغه صفحې د دې ځای څخه راخلاص کړو. اور مختلف شکلونه لري چې هر شکل چې راخلاص کړي جلا جلا وظیفې پکې معلوم شوي دي. فقط ما څه کولی شو خپل شیان ورته اضافه کړي. او دا بیا ساده صفحه ده. ساده صفحه په راخلاصولو سره تاسو یو انټرفیس درکوي چې دې ته عموما د اکسل پروګرام شیټ ویل کېږي او ورکینګ ایریا هم ورته ویل کېږي. دې ته سټیټس بار ویل کېږي. سټیټ بار چې ټایټل بار، ټایټل چې دی خپله عنوان ته ویل کېږي. ګوره دا ما د بوکون په نام ثبت کړې ده چې دا د صفحې هغه عنوان دلته نوشته کېږي. پسې دا د اکسل پروګرام کیپشن بټن دی، دا کولی شي دې ته مګزیمایز مینیمایز او دا په دې د رایبن ډسپلی اپشن چې دی هغه بیا دلته کولی شي. ګوره که زه غواړم چې دا دی هایډ سي دغه رایبن، دې ته رایبن ویل کېږي چې وروسته راځو. دې ته رایبن ویل کېږي او دې ته ټیپ بار ویل کېږي چې دا که غواړو چې ګرده پټ کړو. ګوره مکمله پټ شو، فقط موږ د لیکنې ځای خالي پاتې شو. که غواړئ چې ټیبونه، دې ته ټیبز ویل کېږي. که غواړئ ټیبز ښکاره کړئ فقط ګوره ټیبز ښکاره شوه. که غواړئ چې ګرده رایبن هم ورسره ښکاره کړئ نو دا هم ورسره ښکاره شوه. په دې بټن سره موږ کولی شو. راځو پسې دې ته چې ما ورته ویل دې ته ټیپ بار ویل کېږي او دې هر یوه ته ټیپ ویل کېږي او دې ته فایل منیو ویل کېږي. دا منیو ده، دا نور ټیپونه دي. دې ته ټول بار هم ویل کېږي چې د هر منیو اړونده ټول پکې کي او د ټول بار تر څنګ دې ته رایبن بار هم ویل کېږي. پسې راځو دې ته دغه خپله ګروپونه دي، د هر یو جلا جلا ځان ته ګروپ لري او دې ته بیا باکس ویل کېږي. د هغه لاندې راځو دې ته فارمولا بار ویل کېږي چې زموږ د اکسل پروګرام مهم چې همدغه دی چې موږ کولی شو په دې کې فارمولې اډ کړو. د هغه را لاندې که دا یو ورکینګ ایریا ده او دا دې ته سکویر دې ته رولر بار ویل کېږي چې موږ خپله کولی شو هغه خپل دغه ادرس هم د دې لارې څخه معلوم کړو او رولر هم دلته راوړلی شو. دې ته سکویرل بار ویل کېږي. دې ته هم سکویرل بار ویل کېږي چې دې ته ورټیکل او دې ته هوریزنټل افقي او عمودي. دې ته زوم بار، دې ته زوم ویل کېږي او دې ته دا بیا ویو دی. کولی شئ چې د لیکنې په شکل یې وګورئ، کولی شئ چې د چاپ په شکل یې وګورئ، کولی شئ د ویب صفحې په شکل یې وګورئ. د هغه څخه راوروسته هلته موږ دغه ګوره خپل میموري ادرس لرو. دې ته میموري ادرس ویل کېږي او دې ته بیا سټیټ بار ویل کېږي. په دې ځای کې کولی شئ چې موږ شیټونه اډ کړو او شیټونه ډیلیټ کړو د دې لارې څخه. نو دا عموما د ورډ پروګرام د اکسل پروګرام عمومي تشریح وه چې په راتلونکي کې به د اکسل پروګرام په اړه باندې چې څنګه کولی شو د اکسل صفحه ثبت کړو، څنګه کولی شو د فایل منیو څخه شروع کړو، دغسې یو
پسې بله منیو پسې بله منیو چې په 2 هفتې کې موږ د خپل د اکسل پروګرام مکمل خلاصوو. د نن دپاره دغونه بس ده. سبا څخه به د اکسل پروګرام د فایل منیو څخه شروع کړو.